د خوست ښاروالۍ له لوري شاوخوا د 20 میلیونو افغانیو په لګښت د لایټینګ پروژې کارونه د 6 میاشتو په موده کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین یاده پروژه ګټوره بولي. کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 1401 کال د مالي کال انکشافي پروژو څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 122 نسخ شولې په هغې کې مالي لګښت یې څه کم 20 میلیونه په هغې باندې راغلو. نن الحمدلله چې هغه اخري مراسم پای ته ورسېدل او انشاءالله راتلونکي کال پروژې به په کم وخت کې هغه هم افتتاح وشي. بل لوري ته د ښاروالۍ مسؤلین وایي د خوست ښار ځانګړي ښکلا لپاره دې ته ورته نورې پروژې هم په پلان کې لري او ډیر ژر به عملي چارې پیل شي. دغه راز دوی زیاتوي چې ولایتي اداره هڅه کوي په دغه ولایت کې د منظور شوي پروژو نیمګړي کارونه هم پیل کړي. نوموړې پروژه تقریبا کم زیات 8 میاشتې وخت یې ونیو او زموږ د شرکت لخوا پلې شوه او نن ورځ تاسې د افتتاح شهیدان یې نوموړې پروژه چې تقریبا د اضافه کارۍ سره قرارداد 100 پای و خو د اضافه کارۍ سره 122 پای شو چې مجموعي قیمت یې تقریبا کم زیات 20 میلیونو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې د خوست ښار په بېلابېلو برخو کې ټولګټې پروژې تر کار لاندې دي او کارونه یې په چټکۍ سره روان دي چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا لومړی ځل دی چې د خوست ښار پر عمومي واټونو باندې دا ډول څراغونه روښانه کیږي. هممهاله غوښتنې بیا دا دي چې ورته څراغونه دې په نورو پاتو سړکونو هم روښانه شي. شمس الحق الهام د افغانستان ملي تلویزیون خوست.